سلامونه دوستانو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وای. د هغه کسانو لپاره ډېر ښه او په زړه پورې زیری دی چې دوی د ټیک ټاک مونټایز اکاونټونه لري. اوس تاسو کولی شئ په داخل د افغانستان کې هم د ټیک ټاک څخه خپلې پیسې نغدې کوي راوی بسئ. هغه کسان چې د یو اس ای یا هم یو کې ټیک ټاک مونټایز اکاونټونه لري او دوی خپلې پیسې پیپال ته لیږلي دي، بالکل په افغانستان داخل د افغانستان کې تاسو خپلې پیسې ترې راویستلی شئ، نغدې کولی شئ. ثبوت درته په دغه ویډیو کې درښایم. دا ښکاره خبره ده چې موږ تاسو هغه کسان چې یو اس ای ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړي دي یا هم د یو کې ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړي دي، دوی خپلې پیسې پیپال ته لیږلي دي او پیپال څخه په داخل د افغانستان کې پیسې نه راوځي او همدارنګه پیپال اکاونټ په افغانستان کې هم نه جوړیږي. خو بیا هم بعضې کسانو په خارجي ادرسونو باندې پیپال اکاونټونه جوړ کړي دي، په هغو کې خپلې پیسې بیلانس لري. اوس څنګه کولی شي دا پیسې خپل افغانستان کې دغه د پیپال څخه پیسې راوباسو؟ ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښیم. لومړی دغه ثبوت تاسو ته ښکاري زما دا پیپال اکاونټ دی. بیګا په ډسمبر په 29 تاریخ باندې بیګا شپه ما ترې تقریبا $200 خپل حسابي اکاونټ ته راولېږل او دا په تاسو نغدې کوئ د خپل حسابي اکاونټ په ترو باندې. حسابي خو په افغانستان کې ډېر خلک پیژني، دغه اپلیکیشن دی. په دغه اپلیکیشن کې یو آپشن اډ شوی دی پیپال، یعنې تاسو کولی شئ د پیپال څخه خپلې پیسې دلته نغدې راواخلئ. نو دغه زما حسابي اکاونټ دی. تاسو د خپل بیلانس ښکاري زما 14,382 افغانۍ اوس بیلانس لرم او دغه ته بیګا شپه ما خپل د پیپال نه پیسې راولېږلې. اوس څنګه کولی شو خپل پیپال اکاونټ څخه حسابي ته پیسې راولېږو؟ اول که تاسو حسابي کې اکاونټ نه لرئ، اسانه خبره ده. حسابي یو بهترین خوندور اپلیکیشن دی د افغانستان په سطحه باندې. تاسو په حسابي کې اکاونټ جوړ کړئ، پلی سټور نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ مستقیما په خپل نمبر باندې اکاونټ جوړ کړئ، خو په خپل الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ باندې به تاسو په دې کې اکاونټ ویریفای کوئ. صرف د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره. او کله چې په دې کې خپل اکاونټ جوړ کړ، ویریفاید مو کړ، دغه نه وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ته پیسې راولېږئ. اوس پیسې څنګه ورته رالیږلی شي ټوله طریقه درته په دغه ویډیو کې ښایم. او بله مهمه خبر دا چې حسابي څخه بیا څنګه پیسې موږ نغدې کولی شو. حسابي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خپل دفترونه لري، خپل برانچونه لري، څانګې لري. هلته ورشئ، هر دفتر ته چې تاسو ورځئ خپل اکاونټ ورښکاره کړئ، دوی درنه پیسې خپل اکاونټ ته لیږي، تاسو ته نغدي پیسې درکوي. همدارنګه د حسابي خپل کارډونه هم شته، ماسټر کارډونه، اې ټي ایم کارډونه، هغو له لارې هم کولی شئ. هغې په اړه زه پوره معلومات نه لرم، خو د حسابي دفتر له لارې تاسو معلومات اخیستلی شئ. او بله خبر دا چې تاسو کولی شئ خپل حسابي اکاونټ څخه بانک ته هم پیسې ولېږئ. دلته اپشن یې لري، دوی خپل بانک اکاونټ سره کنیکټ کوي. کله مو چې ورسره کنیکټ کړئ، بیا تاسو کولی شئ هغه پیسې بانک ته هم ولېږئ. نو اوس پیپال څخه څنګه ورته رالیږلی شو، نوره ویډیو نه وي اوږدوم، پوره طریقه درته ښایم. دلته تاسو چې راشئ په دغه ریسیو بټن باندې ورته کلیک وهئ. کله مو چې ریسیو باندې کلیک واخیسته، په داخل کې تاسو ته راځي فرام ا پیپال اکاونټ، یعنې که چېرته تاسو پیپال اکاونټ لرئ، په هغې کې پیسې لرئ، اوس په دغه طریقه کولی شئ. راشئ په دغه باندې ورته کلیک وخلئ. کله هم دلته کلیک واخیستم، نو اوس تاسو داسې کار وکړئ چې دلته به تاسو ایمونټ ورته لیکئ. اول خو تاسو د ټرانزیکشن وګورئ، لاندې ټرانزیکشن 14,000 افغانۍ بیګا شپه ما د خپل پیپال څخه ورته رالیږلي دي. بیا هم طریقه درته ښایم. دلته به تاسو ایمونټ ورته لیکئ، ایمونټ په افغانیو باندې ورته لیکئ. مقصد تاسو په خپل پیپال اکاونټ کې ډالر لرئ، دلته مقصد زه 10,000 مې ولیکل، 10,000 افغانۍ. اوس درته وایي چې 10,000 افغانۍ چې تاسو غواړئ پیپال څخه راولېږئ، د دې لپاره تاسو باید په پیپال اکاونټ کې 450.3 یو اس ډي ډالر ولرئ. او همدارنګه په دې کې په دې باندې تاسو نه 10.4 ډالر فیس ګرځول کېږي، تقریبا فکر کوم 10% فیس کېږي. خیر چې هر څومره کېږي فیس په هر ځای کې تاسو نه ګرځول کېږي کله چې تاسو پیپال پیسې نغدې کوئ. نو کله چې دا ورته ولیکل، اوس زما په اکاونټ کې خو پیپال کې فکر کوم لږې پیسې دي. څومره دي؟ دلته تاسو ښکاري 9.2 ډالر لرم. زه به لږه ایمونټ ورته ولیکم. دلته زه ورته تقریبا 500 افغانۍ لیکم. 500 چې زه لیکم، دوی وایي تاسو اکاونټ کې 8 ډالر ولرئ، 0.0 ته به درنه فیس ګرځول کېږي. په کنټینیو ورته کلیک کوم. کله چې کنټینیو باندې تاسو ورته کلیک واخلئ، نو اوس چې تاسو بیا یې ریډایرکټ کوي د پیپال صفحې ته. اوس به تاسو دلته خپل پیپال اکاونټ ورته لاګین کوئ. څنګه طریقه درته ښایم. زما پیپال اکاونټ الریډي لاګین دی، کوډ ځي ماته، ما پاسورډ ورکړه، په لاګین باندې ورته کلیک کوم. کله چې په لاګین باندې تاسو کلیک واخلئ، تاسو پیپال اکاونټ دلته لاګین کېږي ما سره خو شته. اوس دلته صرف تاسو په کمپلیټ پرچایز باندې کلیک واخلئ، نور هیڅ پروسیډ شی نه غواړي. کمپلیټ بټن باندې چې کله کلیک واخیسته دلته، نو اتوماتیک تاسو کنفرمیشن دغه ترسره شو. او اوس لږ شیبه انتظار وکړئ، صرف په 1 دقیقه داخل کې یا 2 دقیقو کې تاسو ته خپلې پیسې را رسیږي. زه منتظر کېږم چې دغه پیسې زما اکاونټ ته راورسیږي. دغه دی دوستانو، تاسو ته خپله ښکاري په دغه لاندې ټرانزیکشن هیسټري کې چې 500 افغانۍ همدا شیبه زما اکاونټ ته راغلی د پیپال څخه.
دلته به زه تاسو ته مکمل ډیټیلز راواړوم او د حسابي له طرفه نوټیفیکیشن هم راغی چې تاسو 500 افغانۍ ستاسو اکاونټ ته اډ شولې، همدا شیبه اوس اډ شولې. نو دلته تاسو ته د پیمنټ مکمل ډیټیلز ښکاري چې دومره فنډز تاسو لپاره 500 افغانۍ جمع شولې، دغه ادرس ټول شیان تاریخ هیستوري تاسو کتلی شئ. راځم خپل بیلانس په طرف باندې تاسو ته خپل بیلانس درښکاره کوم. نو زما بیلانس تاسو ته خپله ښکار چې زیات شو 14,802 یو که ستاسو حسابي اکاونټ کې پیسې نه وي زیاتې شوي، سمپل دلته د راشئ دغه پورته کونج کې ریفریش بټن ښکاري، ریفریش یې کړئ، خپل کوډ ورکړئ، بس تاسو اکاونټ به دلته ریفریش. نو دوستان دا زموږ تاسو لپاره ډېره غوره لار شو. په دغه طریقه باندې موږ کولی شو خپل باینانس USD هم USDT هم نغدي کړو، یعنې باینانس کې چې کوم پیسې موږ لرو، کریپټو کرنسي لرو USDT، بله کرنسي موږ کولی شو هغه پیپال ته ولیږو، پیپال څخه موږ کولی شو حسابي ته راولېږو او په افغانستان کې هغه هم نغدي کولی شو. هغه طریقې په راتلونکي کې درته ښایم چې څنګه کېږي، خو تاسو صرف تاسو تمنان دغه طریقه وضع کولی چې بالکل تاسو ټیک ټاک پیسې پیپال ته لیږلی شي، پیپال نه بیا حسابي ته لیږلی شي، په افغانستان کې نغدي کولی شي. نو دا زموږ ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ. انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به نورو خوندور طریقې موږ تاسو ته راوړو، د فیسبوک مونیټایزیشن اړونده، ټیک ټاک په اړه نور ټریکونه طریقې، همدارنګه که سوشل میډیا بخشونه چې دي یا هم ټریډینګ بخشونه دي، کریپټو کرنسي ده، نور به هم تاسو ته راوړو. زموږ اکاونټ فالو کړئ او موږ نور ډېرې ویډیوګانې هم اپلوډ کړي دي. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.